Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Hope you all having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو یو ځل بیا زموږ YouTube channel Facebook page ته ښه راغلاست. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د ناون برخه شروع کړې وې پای ته مو رسولې. نو نن به موږ تاسو په genders of noun باندې خبره کوو چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو یعنې د اسمونو جنسي شو لکه څنګه چې موږ تاسو په پښتو کې لرو مثلا وایو چې دا کتابچه ده او دا قلم دی که نه موږ تاسو یعنې په شیانو کې هم نر او ښځه لرو نو همدغه رقم په انګلیسي کې هم شته راځئ نن موږ تاسو پر دغه باندې خبره کوو نو ملګرو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې خپل کمنټ مو خپل نظر مو زموږ سره حتما شیر کړئ او زموږ نوی د ټیک ټاک اکاونټ مو جوړ کړی دی ستاسو د ټول څخه دا هیله دی چې زموږ اکاونټ در سره فالو کړئ په اول کمنټ کې لینک شته ملګرو موږ تاسو نن خبره کوو په genders of noun باندې genders of noun په پښتو کې څه ته ویل کېږي ګوره genders دا مطلب جنسیتونه of noun د اسم د اسم جنسیتونه د اسم جنسیتونه یعنې څه اول موږ تاسو راځو یو نظر ور باندې واچو په جنسیتونو باندې ګوره جنسیتونه موږ تاسو په دنیا کې په طبیعت کې دومره شیان لرو چې حتی موږ تاسو یې شمېرلی هم نشو حتی دومره شیان لرو پکې چې تر اوسه پورې هغوی ته نومونه هم نه دي ورکړل شوي صحیح شو یعنې بېشماره شیان لرو راځو موږ تاسو پر جنسیت باندې خبره کوو څه ژوندي مخلوقات موجودات چې وي هغه حتما سل په سله کې دغه دوه شیان حتما لري چې ښځینه او نارینه یعنې یو به ښځه وي یو به نر وي یو به ښځه وي یو به نر وي که هغه په هر شی کې وي که د دریابونو مثلا په دریاب کې کوم موجودات وي که مرغۍ وي که کارغان وي که مثلا حشرات وي یعنې څه موجودات چې په ځمکه باندې وي یا په اوبو کې وي په هر ځای کې وي په دې کې دا دوه شیان حتما شته چې دې ته ویل کېږي جنسیت صحیح شو ښځینه او نارینه نو راځئ اوس موږ تاسو په ډیفینیشن باندې تعریف باندې خبره کوو تعریف کې موږ تاسو وایو the word gender is derived یا taken from the Arabic word jins which means the sex or status of noun دا تعریف شو یا په بل ډول موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو It is a grammatical term which indicates the sex or status of noun. صحیح شو یعنی دغه جندر یوه ګرامري اصطلاح ده چې په ګوته کوي جنسیت یې هم حالت د ناون صحیح شو دا اسانه تعریف دی نور ته پکې راځو In English grammar nouns have 4 genders یعنی په انګلیسي ګرامر کې موږ تاسو د ناون یا د اسم څلور جندرز یا جنسیتونه لرو اولینې ته راځو masculine, feminine, common, neutral genders صحیح شو یعنې دغه څلور دانې موږ تاسو types of genders دې ته ویل کېږي صحیح شو د جنسیتونو برخې یعنې موږ تاسو د یو اسم لپاره څلور قسمه جنسیتونه لرو اولینې ته راځو masculine gender is a gender referred to male living beings یعنی دغه masculine gender دا په ګوته کوي living beings male دا مطلب چې نارینه living beings موجودات ژوندي موجودات صحیح شو یعنی په ګوته کوي نارینه ژوندي موجودات دا چې په ګوته کوي masculine gender صحیح شو یعنی طبقه بندي شوي دي چې masculine gender بحث کوي پر څه شي باندې پر نارینه ژوندي موجوداتو باندې بحث کوي صحیح شو لکه څنګه father, son, uncle, husband, actor پلار زوی ماما میړه اکټر یعنی د فلم هلک صحیح شو په نارینه نومونو باندې بحث کوي نارینه د ژوندیو موجوداتو څه نومونه چې دي دې ټولو ته څه ویل کېږي masculine genders ورته ویل کېږي پر دوهم باندې موږ تاسو خبرو کوو ملګرو feminine gender باندې راځو تعریف دی It's a gender that refers to female living beings یعنی دا مطلب چې feminine gender کوم چې دی دا بحث کوي یا حواله کوي و چې شته female ښځینه living beings ژوندي موجودات راځو مثلا په انسانانو کې موږ تاسو کوم ښځینه جنسیتونه لرو mother مور sister خور wife ښځه aunt خاله etc داسې نور صحیح شو
پاتې شول دغه دوه دانې کامن او نیوټرل جنډر. پر دې باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسو غږیږو. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر حتما زموږ سره شریک کړئ. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلو رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.